زه تاسو ته یو نظم وړاندې کوم. دې نظم دپاره تاسو ته یو وړوکی وضاحت کوم او هغه دا دی چې دا نظم د دې نظم نوم دی بېنومه. د دې نظم نوم دی بېنومه. دا داسې لیکلی وم چې زه یونیورسټۍ کې دننه اوسېږم، نو هلته یو ماشوم دا کچه ګړی کیمپ نه به ماشومان راتلل، نو هغه ماشوم سهار وختي زه د خپل کور زما د وره ټلۍ وغږېده، نو چې زه راووتم نو ماشوم ولاړو، نو زما لږ داسې په غوسه باندې چې څنګه سړی ډسټرب کي څوک او غوسه کوي، نو ما ورته څه چل دی بچې؟ خو چې ومې کتل نو هغه د ژمي میاشت وه، جنوري فروری دا میاشتې وې، او په یو جوړه جامو کې ولاړ او پیزار هم نه. نو زه بیا په خپله خبره خفه شوم، خو هغه چې کله ورته زه غوسه شوم نو ما ته ویل ماما ډوډۍ شته؟ دا نظم هغه په ما لیکلی دی، تاسو ته یې وړاندې کوم. ای په شلېدلي شان تنبو کې اوسېدونکې ګله، ای پرستان ته د غارونو نه راتلونکې ګله، چې په کړنګ ژمي کې مې ستا لیدل ټټر مات کي، داسې څوک شته چې ستا د خوار نصیب نظر مات کي. خپیبلې خپې په سرتور سر بوجۍ په غاړه ګرځې، په یره یره د بنګلو په غاړه غاړه ګرځې. په ډیرانونو کې د رزق په لټون سر یې، په هلاکت کې په لټنه د ژوندون سر یې. راته انسان وحشي ښکاره شي چې تا ووینمه، راته انسان وحشي ښکاره شي چې تا ووینمه، دا زړه مې غوس غوس شي اره شي چې تا ووینمه. راته د جنګ یو وحشتناک شانې تصویر جوړ شي، د روح دنیا کې مې غوغا جوړه شي ویر جوړ شي. ستا په ورکوټي مخ چې لا د ماشومتوب سوري دي، لا دې په سترګو کې د مور د مینتوب سوري دي. په هر یو وره کې سر ښکاره کې چې ګند شته دی که نه، درته د نفس لکه تنور لمبه لمبه دی که نه. څوک چې دې ورټي نو زر ترې نه ډوډۍ وغواړئ، په وړه خوله باندې وړه وړه روپۍ وغواړئ. څوک چې دې ورټي نو زر ترې نه ډوډۍ وغواړئ، په وړه خوله باندې وړه وړه روپۍ وغواړئ. دا ته په کوم جرم کې ژوند داسې ذلیل تېروې، دا دومره سخت اخر ته په کوم سبیل تېروې. چې د تنبو بچي په خړه ډیرانونو ته ځي، د بنګلوال بچي په ژیرو کې سکولونو ته ځي. چې د خیمو بچي ډیران کې کاغذونه ګوري، نو د محل بچي لګیا وي کتابونه ګوري. چې د شتمن بچي عیشونه عشرتونه کوي، نو د خیمو بچي ډوډۍ پسې ویرونه کوي. ای د تهذیب او سړیتوب علمبردارو واورئ، ای د اسلام د عظمتونو داویدارو واورئ. ګردواره غلی، درمسال غلی او چرچوده دی. لږ راته ووایئ د دې بدبخته جرم څه دی؟ دا ګوډاګی چې نن اجره او جومات نه پیژني، دا ځنګلي چې هډو ګټه بیلات نه پیژني، دا زما هغه جنګ ځپلی ننګیالی بچی دی چې نن بې کوره بې وطنه دی. پردی د ده نیکونو ته دنیا لاس په نامه ودرېده، د دوی د نوم نه به ډېر غټ غټ ظالمان یېرېده. جنګ د سنډګانو کې دا خوار لکه چندخ پیتي شو، جنګ د سنډګانو کې دا خوار لکه چندخ پیتي شو. زما بچیو په پردو تیلو کې لار ستی شو. د انسانانو د حقونو داویدار څه وایي؟ د عالمي کلي د خان فرمانبردار څه وایي؟ د ماشومانو د تعلیم سناخوانان چرته دي؟ د انسانانو د صحت څوکیداران چرته دي؟ د ملتونو د رزقونو ملایکې څه شوې؟ درنې درنې به یې ویلې هغه سپکې څه شوې؟ زما بچیه بل څوک ستا بې له ادیب نشته دی، بس خفه کېږه مه په مونږ کې څه تهذیب نشته دی. ډک پېښور کې ستا د ټوک ډوډۍ نصیب نشته دی. قسم په خدای چې دلته ستا نه بل غریب نشته دی. چې ستا د اوښکو او سلګو نه پسته نیت به څه وي، چې ستا د مور او پلار د سرو وینو قیمت به څه وي. ته چې رالوی شې نو چې ستا انسانیت به څه وي، ته چې یې مونږ نه به کوې هغه نفرت به څه وي. زما بچیا بل څوک ستا بې له ادیب نشته دی، بس خفه کېږه مه په مونږ کې څه تهذیب نشته.